بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت ګرانو زده کړیالانو، هیله ده چې روغ جوړ صحتمند او خوشحاله اوسئ. د موږ تاسې د نن ورځې درس سبک پېژندنه ده چې له دې وړاندې درسونه موږ تاسې په حضوري شکل باندې لوستي وو. نو نن موږ تاسې له خیره سره رارسېږو د خپل درس نږدې اصلي برخې ته، شرقي سبکونه او پر پښتو ادب یې اغېز. خراساني سبک. دغه سبکونه چې شرقي سبکونه کوم دي، دا د فارسي ژبې پورې تړاو لري، چې هغه څلور سبکونه دي چې خراساني ده، عراقي ده، هندي ده او د بازګشت په نوم باندې یو بل ډول هم لري چې هغه بیرته دغه د خراساني او عراقي سبک خواته د راګرځېدو پړاو ده. انشاءالله چې وروسته به یې موږ تاسې په نوبت سره ولولو. خو لومړی هغه سبک چې تر ټولو لرغونی په دغې ژبه کې موجود ده هغه خراساني سبک ده. دغه سبک په بېلابېلو تاریخي سیاسي بهیرونو پورې اړه لري چې هغه لومړی د تکوین یا رامنځته کېدو دوران ده، دوم چې ده د سامانیانو دوران ده، دریم هم د غزنویانو دوره او د سلجوقیانو د پادشاهۍ په لومړنیو کلونو پورې تړاو لري چې د دغو سیاسي بهیرونو په اړه په تاریخ کې په ښوونځیو او مکتبونو کې معلومات لري او لوستي مو دي. بل د دغه ادبي سبک ځینې ځانګړنې په لاندې ډول دي. دغه خراساني سبک چې کومې ځانګړنې لرلې هغه په دې ډول دي. دغه سبک پر لفظي عقایدو، سنتونو او قیدونو ولاړ ده. د الفاظو ترمنځ منطقي تسلسل لري او حقیقتونه بیانوي، یعنی له خیالي موضوعات سره یا هغه چې هغه له واقعیت نه له حقیقت نه لري وي هغه نه بیانوي. تسلسل په دې معنا چې منطقي پرلپسېوالی په دې کې شته، موضوعاتو کې بیلتون او کاټوالی نسته ده چې هغه یوه خبره پرېږدي بلې ته لاړ شي، بله پرېږدي بلې ته لاړ شي. نه، دغه شکل نسته، بلکې یوه موضوع چې کله راخلي په هغې باندې په منظم او پرلپسې ډول باندې خبره کوي. بل دا سبک له 14 تر 14مې زیږدیزې پیړۍ او له هغه وروسته هم کارول کېده. نو دغه سبک چې د له 14مې میلادي پیړۍ نه راواخله تر 14مې میلادي یا زیږدیزې پیړۍ پورې دوام کړی ده او له هغه راوروسته هم دې سبک دوام درلوده. ځکه موږ تاسې دا خبره په خپل پښتو ادب تاریخ کې هم لوستې ده چې کله یو ادبي بهیر پیلیږي نو مخکې له دې چې هغه پای ته ورسیږي یا بل پیلیږي، دا د دې دپاره دقیق وخت او نیټه نه ټاکل کېږي، ځکه چې ادبي بهیرونه یا ټولنیز علوم په دغه شکل باندې دي چې هغه مخکینی پای ته لا نه یې رسېدلی چې بل ادبي بهیر په غیب چې وي پیل وي. ممکن د دغه نوي ادبي بهیر د پیل په وخت کې هغه زوړ ادبي بهیر هم خپل پیروان ولري. نو دا هم دغه ادبي خوځښت په شکل باندې خپل دود یې مراعات کړی ده. بل څلورم ځانګړنه د دې دا ده چې د دغه سبک اشعار د شکل له مخې قصیدې او د الفاظو له مخې ساده دي. د عربي ژبې الفاظو کمښت پکې لیدل کېږي، صداقت او رښتینولۍ نه ډک دي، رڼا او روانه سپېڅلې لهجه د فارسي ژبې لري او ساده تشبیهات لري. د هغه وخت کې چې دا د اسلام لومړني کلونه دي نو په دغه سبک باندې د عربي ژبې ډېر تاثیرات او اغېزې نه لیدل کېږي. ټول الفاظ د فارسي ژبې سوچه، پاک او سپېڅلي د خپلې د فارسي ژبې دي. بل نومیالي لیکوال د دغه سبک چې دی هغه شهید بلخي ده، فخرالدین ده، امیر معزي ده، عنصري بلخي ده، رازي ده، مسجدي ده، دقیقي ده، کسایي، مروزي او داسې نور په لسګونو او سلګونو شاعران لري. بله برخه چې ده یا دوهم سبک چې په شرقي سبکونو کې موږ تاسې لولو او د فارسي ژبې پورې تړاو لري هغه عراقي سبک ده. دغه سبک په فارسي ژبه کې له 6مې هجري پیړۍ څخه پیل تر 9مې هجري پیړۍ پورې دوام کړی ده. د دې سبک نوم د عراق له عجمو څخه اخیستل شوی، خو په هغې سیمې پورې محدود نه دی پاتې شوی چې دغه د عراقي عجم و عراق پورې باندې به وروسته انشاءالله خبرې وکړو. خو د دغه سبک بنسټګر چې کوم دي هغه ابوالفرج روني ده، سید حسن غزنوي، جمال الدین اصفهاني ده او نمایندګان چې وو یا استازي چې کوم ول هغه کمال الدین اصفهاني، سعدي عراقي او حافظ یادولی شو. د عراقي سبک مخینه او د پیدا کېدو لاملونه. عراقي سبک د سلجوقیانو په عراق او آذربایجان کې د اتایکو له حکومت سره سم رامنځته شوی ده.
د شپږمې هجري پیړۍ په دوران کې د ایران غربي سیمې د عراق په محوطه کې وې چې د توپیر په موخه یې د عجمو او عربو د عراق په نوم نومولې او د عراقي سبک نوم د عجمو په عراق پورې اړه لري. نو دا خبره موږ او تاسو ته واضح شوه چې کله موږ او تاسو د خپل هیواد افغانستان د غرب طرف ته ایران هیواد پروت ده او د ایران هیواد غرب طرف ته چې د بیا عراق پروت ده، خو دغه کومې سیمې چې د اوسني ایران او عراق ترمنځ سرحدي سیمه ده، دغه په هغه وخت کې په عراق پورې تړلې وه او دغه د ایران د غرب طرف ته او د عراق د شرق طرف ته چې دلته عجم پراته ول چې د دغه عراقي سبک بنیاد او بنسټ چې ایښودل سوی دا د عربو لخوا نه، یعنی د عربو نه بلکې د عجمو لخوا نه ایښودل سوی ده د دغه عراقي سبک بنسټ. نو په دې خاطر باندې د همغو عراقي عجمو په نامه باندې یادېږي. په پارس او آذربایجان کې د فارسي ژبې شاعري غوړېدل د دې سبب سو چې د دې ژبې شعر کې بدلونونه راسي چې سرلاري انوري او ظهیر فاریابي بلل کېږي. دغه دوه نفره یا په دغه دوه هیوادونو فارس یعنی اوسني ایران او آذربایجان کې چې کله فارسي ژبې شاعران پیدا سو، دوی خپل شعرونه پسې وپنځول، پکې بدلونونه یې راوستل، د وخت له غوښتنو سره یې برابر کړه. نو دغه بدلونونه د دې سبب سو چې دغه د عجمو په عراق کې رامنځته سوي بدلونونه او په آذربایجان کې رامنځته سوي فارس همغه عجم دي، عجمي عراقي عجم دي او آذربایجان هم خپل یو عجمي هیواد ده. نو دغه دوه هیوادونو کې رامنځته سوي بدلونونه د دې سبب سو چې یو نوی سبک په دې ژبه کې رامنځته سي او هغه د عراقي په نوم باندې ونومول سي. د دې سبک بنسټ په خراساني سبک ولاړ ده، یعنی د دغه سبک دپاره چې لاره هواره کړې هغه ساده سپېڅلی او پاک له صداقت او رښتینولۍ نه ډک خراساني سبک. د خراساني سبک په توپیر په دې سبک کې د الفاظو رنګیني لیدل کېږي، د عربي ژبې اغیزه پرې ډېره زیاته ښکارېږي. د عربي ژبې د ساینس، فلسفې او نجوم اصطلاحات په دې سبک کې راګډ سوي دي او په دې سبک کې ساده کنایې ښکلې او رنګینې شوي دي. هغه ساده کنایې چې هغه په خراساني سبک کې وي، دلته په عراقي سبک کې بل رنګ اخیستی، ښکلې سوي، پرمختللي سوي، خیالي سوي دي، انځوریزې سوي دي. بل د ثنایي عطار، مولوي او حافظ په اشعارو کې تصوف او عرفان په دې سبک کې راڅرګند شوی ده چې د موږ پښتو ژبې ادب لرغونې او منځنۍ دوره کې د همدغو شاعرانو په پیروۍ باندې پښتو ژبې ته تصوف او عرفان راغلی ده. ځکه چې موږ د دې درس عنوان دی موږ تاسې همدا ده چې په پښتو ادب باندې د شرقي سبکونو اغیز، نو یوه تر ټولو غښتلې اغیزه چې په پښتو ادب باندې د دغو سبکونو نه سوي هغه د تصوف او عرفان راننوتل پښتو ژبې او ادب ته دي. په دې سبک کې قصیدې خپل ځای غزل ته پرېښی ده. په خراساني سبک کې چې وه قصیده په جوش و خروش کې و، د هغه وخت د پادشاهیانو او د درباریانو ستاینې به پکې کېدې، خو په عراقي سبک کې بیا غزل هغه ځای نیولی ده. د ممدوح ستاینه په دې سبک کې زښته ډېره ده، هم تر دې پورې چې خپل ممدوح ډېر زیات ستایي او خپله دغه شاعر او لیکوال ځان ډېر کم ګڼي. حجو او هزل یعنی ستاینه او غندنه د دې سبک بله ځانګړنه ده چې ډېره زیاته پکې لیدل کېږي. د دغه سبک د غزل د اوج ټکی د سعدي او حافظ په اشعارو کې موږ تاسې لیدلی سو چې دا د فارسي ژبې ډېر وتلي شاعران دي. اوس هم په هر ځای په ښوونځي، مکتب، لار او کوڅه کې او سپین ږیرو نه موږ تاسې د همدغو شاعرانو شعرونه لکه د موږ چې په پښتو ادب کې د رحمان بابا شعرونه ګورو، په فارسي ژبه کې بیا د دغو شاعرانو شعرونه ډېر تر سترګو کېږي. بل په دې سبک کې مثنوي هم خپل ځان را څرګند کړی او د کمال حد ته رسېدلی ده چې په دغه سبک کې د عراقي سبک په وخت کې په فارسي ژبه کې مثنوي، معنوي او داسې په لسګونو نورې مثنویانې ډېرې اوږدې لیکل سوي دي چې د بیتونو شمېر یې تر زرګونو پورې رسېږي. دا د همدې عراقي سبک په وخت کې لیکل سوي دي. بل د سعدي په غزلو کې د الفاظو ښکلا، سلاست او آهنګ ته پاملرنه د ځانګړي سبک د رامنځته کېدو سبب شو. نو سعدي چې و دا سعدي شیرازي
سره له دې چې دی د عراقي سبک پیرو خو په خپلو شعرونو او غزلونو کې دغه د الفاظو ښکلا سلاست او آهنګ ته ډېره پاملرنه کړې، هغه ته ډېر قوت ورکړی ده. نو په دغه عراقي سبک چې موږ یې یادوو د سبک په نوم باندې، خو اصلا دا یو ادبي مکتب ده، ځکه په دې کې ډېر لیکوال او شاعران نو د دغه سبک د اصولو پیروي کړې ده. خو سادي سي ده بیا دلته په همدغه سبک کې ځان ته خپله ځانګړې لار کاږي او ځان ته ځانګړی شاعر پاتې کېږي. نو دا به د موږ او تاسې د نن ورځې درس تر بل درسه چې هغه به د موږ او تاسې هندي سبک وي. ښې چارې الله مو مل شه.